الله الرحمن الرحیم. زما نوم ملاله ده د بي زینب لیلیسې د اولې الف ټولګي زده کوونکې یم. زه اوس ډېره خوشحاله یم د استادانو څخه اوس به خپله پارچه ما په ډېره خوشحالۍ سره حل کړې ده. اوس به خپل سوالونه لومړی سوال پوښتنه د مسلمانانو قبله څه نومېږي؟ ځواب زموږ قبله کعبه شریفه ده. دوهم سوال د لاندې تصاویرو نومونه ولیکئ. ځواب انار، قلم، چمن، قرآن کریم. دریم سوال لاندې تصاویر ته وګورئ، د هغې په هکله یوه جمله ولیکه. ځواب لمونځ په هر مسلمان فرض دی. څلورمه پوښتنه لاندې خانهخالي جملې ډک کړئ. ځواب زه ډوډۍ خورم. زما کتاب سور رنګ لري. پنځمه پوښتنه لاندې شکل لغاتونه په یو بل سره وصل کړئ. کتاب د کتاب سره وصل کړئ، قلم د قلم سره وصل کړئ، ښوونځی د ښوونځي سره وصل کړئ، تخته د تخته سره وصل کړئ. ډېره مننه.